کلونه ناجایزه اړیکې درلودلې چې هغې کې یعنې هر کار مې یو بل سره کوو شخصا کې که نه څوک چې خپل ښځې نکاح کړي ښځې سره کوي نو هغه زما مېرمن ته خبره نه وه. دا د یو ورور کیسه ده چې ما ته امریکې نه رالېږلې. وروره وایي ستا ویډیوګانې مې ډېرې خوښېږي، خیر دا زما کیسه وکړه چې خلکو ته د عبرت نشان شي او له دغسې اعمالو نه ډډه وکړي. نو وایي ما هم زم ډېر ساده وم، ما هم وایي بس فکر کوو چې زه هر څه به پټ پاتې شي. دې کې وایي صرف زما ګناه نه وه، د ما ګناه وایي 80% وه، خو یو 20% د هغې خینې مې هم ګناه وله په دې چې هغې مخکې له دې نه چې که ما ورته ویلي وم دې باید خپلې خور سوچ کړی وای. خو دا خیانت هم پیل کړ. په دې فکر کې و یعنې انساني فطرت ته هم ده که نه، په دې سوچ کې و چې والله دا به هېڅ په ژوند کې راونه وځي. ګوره دا د کامه په نوم چې زه تاسو ته وایم که نه یو قانون د طبیعت ده، لکه موږ پښتو کې چې وایو څه کرې هغه به ریبې. کامه چې ده دا یو هندي سنسکریت نه راغلی یو هغه ده چې یعنې څه کوي هغه ترسره کېږي په یو طریقه. او دا زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي چې دغه زنا چې ده دا پور ده، دا یو وخت کې پور به یې په همدې دنیا پرې کوي، یا به ستا لور پرې کوي یا ستا خور یا ستا مېرمن، یو کس به یې پرې کوي له تاسو. او زما وایي ماشوم ده نو دا وایي بیمار شو زه د منګ وایي د یو کورنۍ ډاکټر ده، کورنۍ ډاکټر ده وایي بس ده ته لاړم له دې خپل زوی سره له دې کورني ډاکټر ته وایي لاړم توبه د سر ویښته مې ودرېږي چې دا کیسې وایم. خو زه باید تاسو سره شریک کړم په دې چې زمونږ قام کې هم داسې ډېر بربنډتیا شته ده که نه، دا پټ پاتې زه درته وایم چې د دې قام غول راوځي د انګریزانو ته به سلام واچوي دولاسي. خلاص وایي چې ګورم دا د ما د زوی د وینې کې مشکل و، د وینې چیکاپ و د دې ګروپ و د هغه دا مسایل راغلي. نو وایي دا د کورني ډاکټر مې ما ته وویل چې ته د دې هلک خپل پلار یې مثلا سرپرستي دې په غاړه اخیستې. نو ما ورته ویل چې نه دا خو زما خپل اولاد ته کړ. وایي ما ته یې ویلې چې نه کېدی نه شي په دې چې د دې ډي ان اے یې چک کړی وه که نه، نو دا خو تا سره نه لګېږي. او د ده خپل د وینې پلار یې بل څوک ده. نو ډاکټر فکر کړی چې کېدی شي دی سرپرستي اخیستې. خو زه مې په غوسه په هغه سرګردانه راغلم. یعنې د خدای شرم ته وګوره که نه، دې سره اړیکې انسانیت دا کیسه یې اوس په ده کړې چې ډېر مایوسه او ژوند نه ذلیله شوی بیچاره، بس ځکه یې ما ته دا خپل فریاد لیکلی. خلاص وایي راغلم کور ته، نو ما سره به هر وخت چې راتلم مېلمستیا ته هغه ته زما به یو د ورور غوندې ملګری و، دا به تل ما به کور ته راوسته. دا زوی تېز شه نو دا ملګری به مې وایي ما همیشه کور ته راوسته. کور ته به مې راوسته نو د خدای وهنې ته وګوره، دی چې بس له خپلې خینې سره دا ناجایزې اړیکې پیل کړي. کوم ملګری چې د ده کور ته راوسته همیشه هغه د ده له ښځې سره ناجایزې اړیکې پیل کړي. توبه نعوذ بالله. نو ملګری مې زه وایي نه پوهېدم چې د دوی تقریبا 2 کلونه د دوی هم بس همداسې یو رابطه پیل شوې ده د ما د مېرمن او د ده پټه. نو زه وایي کور ته راغلم د ډاکټر نه، خلاص وایي وروره بس یو ځلي هغه مې وشوه، اعصاب مې وایي داسې اوړ چې بس راغلم. خو دا ښځه مې وایي یو قسم ته ووهله چې دا ډایرکټ په دې مې اقرار وکړ. ما ته ویل چې فلانکی د شیرزاد په نوم ملګری دی چې تا سره به تل راته او هغه سره زما دغه هغه شوی پوه شوې. نو دا ماشوم هم چې و دی هم دغه ملګري نه پیدا شوی. نو ته ګوره د خدای وهنې ته دا هلک بس وایي دا مېرمن مې ما وایي داسې وویله چې بس چې ده شفخانې ته و زما ژوند خو وایي تباه و برباد شو. او کلونه ما وایي یو پردي ماشوم ته خپل اولاد ویلي و چې اوس مې د خپل اولاد غوندې ورسره مینه لرم. مېرمن وایي لاړه هغه سره له ملګري سره ورور غوندې ملګری مې هم رانه لاړ او پاتې شوه خبره د دې خینې مې زه پرېښودم.
چې هغې سره ما سره هغه کوم ارتباط درلود په ټولو کې وایي ملامت زه راغلم او د ژوند ډپریشن او هغه مزې اوس نیولی خدای ته خجالته مور و پلار ته خجالته ټول زندګي ته نو دوستانو دا ویډیو ډېره شیر کړئ پوه شوې داسې ناجایزه اړیکې ساتل ګوره پایله یې اخر دغه وي زه وایم چې څه کاري خبرې دي ده فکر کړی چې زه به خپلې ښینې سره داسې وکړم هغه خپل بهترینه ملګري پوه شوې د ده شا باندې ده سره داسې خیانت کړی نو ځکه تاسو ته وایم پوه شوې چې کامه باندې یقین لرئ که نن ګیر نه شولې سبا رسوا کېږي سبا رسوا نه شولې لور سره د سبا څوک دا کار کوي یا د خور سره دا کار کوي نو دا تل په یاد کې ساتئ همدا حقیقت ته دوستان خوشحاله اوسئ